هر چې مروت ناصافي خدای رحمت غزل ورته وایي شعر نه ورته وایي د دې عظمت سره ولاړ ده ادمزو چوکۍ باندې ولاړ وو چې صمد خان صمد صاحب او عظمت علي عظمت صاحب چې دواړه په ما ګران دي خو دغه چې ما عمر مخته روان ده دوبل شاته روان ده بیا مینده ډېر کم سره خو دا چې ملګري سره چېرته مینده کې اچټې مې مینده کې نو ورسره تازه سي او مستانه صاحب یو شعر هم ده چې ګرانه تاړی هېڅکله په یو لاس والی نه شي چې ګران دې ګڼم ګرانه نو بیا ګران به مې ګڼې په زور قوت یو شایو تا حسن د ما عشق ځان چېرته اسمان ګڼې اسمان به مې ګڼې په هر حال طاهر صاحب اته ته وایي چې بېتاب صاحب یو څو شعرونه وایي را روان دي مخ ته زړه وختونه بد بد ځکه وینم هره شپه خوبونه بد بد و غم ورځ په ورځ لا نوره زوره خلي راځي غم پسې نور غمونه بد بد او وړاندیني عمر دراز مرو ته وایي بدې حشرې چې کړي کارونه بد بد دا خو مدراس یې والو بچې او طاهر قلاچي صاحب یو دوه شعرونه وایي له ویښته ویښته مې حسن د ستا چاچي اوس ته وایه ځان ته وګورم که تا ته زه د ځان په لټون وم ته مخته راغلې راته وایه مخته لاړ شم او که شاته ما طاهر خو ته له هر چا پټولې مګر تا انګوشت ما کړم هر چا ته او طاهر قلاچي صاحب ورته وایي ما ته وایه خپله خوښه یو غزل ووایه خپله خو ما ذهن مکمل خالي ده خو یک پرېږده دی خپله روان ورته چا ویل له زهرو نه ترخه نشته دي ترخه له زهرو وي ترخه خبره چا ویل ګبین نه هم خوږه نسته دي خوږه ګبین نه وي خوږه خبره او تجلی تاج صاحب ورته وایي ما په هغو مړ کړې چې وي پلار نیکه یې مړ سړی اتا خو راته جوړ د و جانانه لګي در سړی نو هلته به د ټینک او د ګولۍ مقابله څه وکړي دلته چې ډارېږي د چاقو له وړ سړی او چاته چې پښتون لږ په غوسه سترګه ورګوري ډاره له خوفه پړداګه چې وکړي چړ سړی او زه تجلی تاج په پښلو ځان ته ګم په کس باندې تا ته به ښکارېږم ساده به د خړ پړ سړی صمد خان صاحب په دغه به اکتفا وکړو زیر خالد اچانک